د امرالله صالح تازه څرګندونې له افغان ولس سره د طالبانو چلند له فلسطینیانو سره د اسرایلي پوځ له چلند څخه بد چلند دی. امرالله صالح وایي طالبانو پر وړاندې دا باید مقاومت پیاوړی شي. دوستانو زموږ چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ جوړ رمټ به یې که تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. صالح وایي د طالبانو پر وړاندې دا باید مقاومت پیاوړی شي. له افغان ولس سره د طالبانو چلند له فلسطینیانو سره د اسرایلي پوځ له چلند څخه ډیر بد چلند دی او دغه ظالم او بې واکه ځواک پر وړاندې باید مقاومت پیاوړی شي. د پخواني ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح په فیسبوک پیغام کې لیکلي دي سوال کول نه پرون د حل لاره او نن د حل لاره ده. د ډیموکراسۍ په واسطه طالبانو وکولای شول چې مذهب په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک نفوذ د پراخولو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي چې دا دواړو خواوو زرګونه ځوانان یې ووژل. نوموړي وړاندې لیکلي د طالبانو یوه ډله وایي چې نړۍ د اړتیا نه لري او بله ډله امریکا سیاسي قبله او د انساني اخلاقو تخت بولي او ښکاره خبره ده چې د عباس نه دین او نه مذهب دی